السلام علیکم ګرانو دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. د کرکټ په اړه مې د نن څو تازه لنډ مهم خبرونه ستاسو دپاره چمتو کړي دي. په دې هیله چې خوښ مو سي. اظهارالحق نوید یو ځل بیا د اسټرالیا په بیګ باش لیګ کې ولوبېدی، ښه وځلېدی، خو کرکټ بورډ یې ولې پوښتنه نه کوي. همداسې حمید حسن هم د افغانستان کرکټ بورډ له لوري د توپ اچونې روزونکی ټاکل کیږي. دوه نور پاکستاني لوبغاړي هم د توپ اچونې او توپوهنې روزونکي ټاکل سوي دي. داسې نور تازه خبرونه مې هم درته چمتو کړي دي. ویډیو تر اخره راسره وګورئ، انشاءالله پوره معلومات درکوم. کرکټ بورډ چیرې دی؟ اظهارالحق نوید اوس هم د اسټرالیا په بیګ باش لیګ کې لوبیږي. څه موده وړاندې د اسټرالیا کرکټ بورډ د افغانستان سره د یو ورځنۍ لوبو لړۍ لغوه کړه. بهانه یې دا وه چې په افغانستان کې نجونو ته د هغوی حقوق نه ورکول کیږي، نو ځکه موږ هم دغه لوبلړۍ لغوه کوو. د اسټرالیا کرکټ بورډ له لوري د لوبلړۍ د لغوه کېدو په پریکړه په پراخه کچه غبرګونونه وښودل سول. ځینو افغان لوبغاړو ټویټونه وکړل او له بیګ باش لیګ سره یې د بایکاټ اعلان وکړ. په دې لړ کې نوین الحق او راشد خان هم ټویټونه وکړل او د اسټرالیا کرکټ بورډ یې وننګاوه. که له موږ سره لوبې نه کوئ نو موږ هم نه غواړو چې ستاسو په لیګ کې ولوبېږو، چې دې موضوع ته یې زیاته هوا هم ورکړه. بلخوا د افغانستان کرکټ بورډ هم سخت غبرګون وښودی او دا یې غیر منصفانه پریکړه وبلل او د اسټرالیا کرکټ بورډ ته یې ګواښ وکړ چې خپل لوبغاړي به بیګ باش لیګ ته پرې نږدي. خو اوس د افغانستان کرکټ ځوان لوبغاړی اظهارالحق نوید هم په بیګ باش لیګ کې لوبیږي، خو د پوښتنې څوک یې نسته. نن یې زبردسته لوبه ترسره کړل، په 4 اورونو کې 28 منډې ورکړې، 2 مهمې ویکټې هم ترلاسه کړلې، خو لوبډلې یې لوبه وبایلل. شبمن ګیل د ویرات کوهلي او روهیت شرما ریکارډ مات کړ. د هند او نیوزیلینډ ترمنځ د 60 ورځې سیالۍ په دریمه لوبه کې شبمن ګیل په زړه پورې توپوهنه وکړه. د نیوزیلینډ په توپوهونکو یې سرونه وګرځول، په زړه پورې سلیزه یې جوړه کړه چې 126 ناسوځېدلې منډې وکړې. شبمن ګیل د هند کرکټ لوبغاړو په نوملړ کې د یادې سلیزې په وهلو سره د روهیت شرما، کیل راهول او ویرات کوهلي په څیر تجربه لرونکي لوبغاړي شاته کړل او لومړی مقام یې ترې خپل کړ. شبمن ګیل په 3 توپونو 126 منډې وکړې چې 12 څلوریزې او 8 شپږیزې په بیټینګ شاملې وې او په 60 ورځه فارمیټ کې د لوبډل مشر روهیت شرما او ویرات کوهلي ریکارډونه هم مات کړل. شبمن ګیل د هند لپاره د 60 ورځو لوبو په تاریخ کې تر ټولو زیاتې منډې جوړې کړې چې تر نن ورځې مخکې هیڅ هندي توپوهونکي په 60 ورځه فارمیټ کې 126 منډې نه وې جوړې کړې. تر دې وړاندې ویرات کوهلي تیر کال په اسیا جام سیالیو کې د افغانستان خلاف 122 منډې جوړې کړې وې او روهیت شرما د سریلانکا پر وړاندې 118 منډو په جوړولو سره له 2م مقام څخه 3م مقام ته ولاړی. جاس بوټلر تېره ورځ د خپلو یو ورځنۍ لوبو په کریر کې د لومړي ځل لپاره په لومړي 14 توپونو منډه ونه کړه. هغه بیا ټولې 113 منډې وکړې چې د لوبې او سیریز غوره لوبغاړی ونومول سو. د افغانستان کرکټ بورډ د کرکټ ملي لوبډلې لپاره د تیزې توپ اچونې د روزونکي په لټه کې دی چې د موندلو له مخې د افغانستان پخوانی چټک توپ اچونکي او ستوری حمید حسن ته د دغه مسؤلیت د منلو وړاندیز شوی دی. د کرکټ د برخې یو شمېر څارونکو په وینا که کرکټ بورډ او حمید حسن په دې تړاو هوکړې ته رسیږي، دا به د افغان کرکټ لپاره پر ځای او په زړه پورې پریکړه وي. بلخوا پاکستانی کرکټر عمران فرحت د افغان کرکټ بورډ د لوړې غښتلتیا مرکز د های پرفارمنس سنټر مرکز لپاره د توپوهنې برخې روزونکي په توګه ټاکل شوی دی. دغه مرکز څو ورځې وړاندې د کرکټ بورډ مرکزي دفتر کې پرانیستل شو. 40 کلن فرحت د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې پخوانی پیلیز توپوهونکی دی. یو بل پاکستانی کرکټر رانا نوید الحسن هم د افغانستان کرکټ بورډ له لوري د لوړې غښتلتیا مرکز های پرفارمنس سنټر د توپ اچونې برخې روزونکي په توګه ټاکل شوی دی. خو د افغانستان کرکټ بورډ لا د دې دوه روزونکو په اړه پورې تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. د انګلند کرکټ بورډ وروسته له هغې چې ځوان ریحان احمد د پاکستان سره په ټیسټ لوبه کې ښه وځلېدی، اوس یې ورته په 60 ورځې او 50 ورځې فارمټونو کې هم د لوبېدو موقع برابره کړه. ریحان احمد د بنګلادیش سره د لوبېدونکو انګلستاني لوبغاړو په نوملړ کې شامل دی. که مو دا ویډیو خوښه شوې در سره لایک کړئ او د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. که په دې چینل کې نوي یاست پوپل سپورټ در سره سبسکرایب کړئ. په فیسبوک کې که دا ویډیو ګورئ پوپل نیوز در سره فالو کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله په امان.